څلوېښت کاله پخوا ډېر ښایسته یو تعمیر و. د امین صاحب نه چې په هغه وخت کې رئیس جمهور و دلته یې دفتر و. دې ورځ امین صاحب د بیروی سیاسي غړو ته دعوت ورکړی و. امین صاحب دا د سوپ شوروا ډېره خوړه. همدا سوپ شوروا کې دا مسموم کوونکي زهر یا هر څه چې ورته وایې دا یې اچولي وي. کله چې په 3 بجې راغلم د امین ساتونکو راته وویل چې امین صاحب ناروغه دی. زه پس راوختم. دریم منزل ته چې راپورته شوم، کله چې امین کوټې ته ننوتم، امین صاحب تخت خواب پروت و. 2 روسي ډاکټران، یو د 400 بستر کماندان ولایت خان دا ولاړ دي. امین صاحب د بعضې نلونه د معدې د مینځلو دپاره کار پکاوه تر څو چې معده یې پاکه کړي. کله چې معده پاکه شوه موږ خاموش ولاړو. بیا یې دغه تخت نه تشناب ته راوست. تشناب ته چې راوست داسې یو 20 دقیقې یا 30 دقیقې یخ اوبه پر راخوش یې کړې تخت تر څو امین صاحب په هوش راغی. په دې وخت کې ما ته وویل چې فقیره ممکن یې ما په اعصابو باندې دې بېهوشۍ تاثیر کړی وي. ما لږ تبسم وکړه، ورته مې وویل چې امین صاحب زه 24 ساعته همداسې د کوما په حالت کې وم، خو کله چې جوړ شوم اعصاب مې نورمال دي، هېڅ بد تاثیر یې هم نه دی راباندې کړی. امین صاحب راته وویل چې لاندې زه به استراحت وکړم، ته لاندې په سکرټریت کې ما په دفتر کې کنه. زه چې دفتر ته راکوز شوم په دې وخت کې لوی درستیز ما ته تلیفون وکړ چې فقیره چېرته یې؟ ما ویل چې زه تپې تجوید کې. وایي چې خو راځه ډوډۍ به دلته وخورو، بیا به دواړه تپې تجوید هغه ته لاړ شو تپې تجوید. زه هم راووتم، موټر کې کېناستم، لاندې وزارت دفاع ته راغلم. هلته چې ورسېدم یعقوب خان په 2یم منزل کې و، دفتر ته چې ور وختم یې د ملاقات په میز باندې 6 یا 7 دغسې روسان وي شمارلي مې نه دي، ما ته یې معرفي کړل، لاس مې ورکړ، دا کوچ چوکۍ شاته یې کړ چې دې ته مې مخ ورواړوه او د ملاقات میز ته مې شا کړه. پیرونه شروع شوه، بس دراز دروز شه، نوره په غوږو څه نه اورېدل، داسې مې موږ غاټ یو قرارداد د روسانو سره امضا و. دوی ټول د هوایي قواو له لارې راغلل. په دې بانه چې موږ یې تاسو هغه سلا، ټانکونه، ماشین مارباوي، دا غټه سلا، سکله سلا، خفیفه سلا، دا ټوله راوړو یو ځای تاسو ته تسلیموو. دا قومندانان هم چې ما د یعقوب خان سره ولیدل، ما داسې فکر کوه چې دا راغلي دي دا سلا یعقوب خان ته تسلیموي. زه د وزیر داخله په صفت او د امین سره د ډېر اوږده وخت ملګرتوب په خاطر ما یوه کلمه یې شرطن هم نه ده اورېدلې د امین نه چې د روسانو سره په مخالفت کې راغلی وي. چې موږ باور په روسانو باندې دومره صادقانه و چې حتی که زه یې ویشتم هم ما فکر نه کوه چې دا ما روسای وایي. تدابیر موږ د روسانو د دفاع په خاطر هېڅ نه دي نیولي، ځکه موږ دا فکر نه کوو چې روسان په موږ باندې حمله کوي. صحیح، په دې کې دوی ټوله هماغه پیاده قوا راوړې وه، بس حمله یې وکړه. زه اوس هم فکر کوم چې حافظ الله امین په تپې تجوید کې نه دی مړ شوی. زه خپله په دې عقیده یم. زه وایم چې سفارت یې وړی دی، که په سفارت کې وژلی وي که په روسیه کې وژلی.